سید کوم ځای کې اواز ها په وخت سید كان استدل كنفسه كل ده ودي راځي موټر باندې راځي بیلو سره یو تاسو دا سلار ودا جوړ پوس نه مشکل است ته دلی ور سره وې زه په دې در په دغه کې راووتم چې ما پټاو سو دا رخصه ولاړه پر د جې رخصه پر سر کې لګېدلې هغه پروت هغه په درې جې لګېدلې چې شی وکی پر رخصه کې شین او رخصه سالمه ولاړه د خچې خریدونه رخصه کې شی اول ور شي کبار ما بار بوشکی دا خستی نور د الکانو شانم خرڅول دا زاولي و دا پاپړو دغه شانې خرڅول جایزي دغه شانې خرڅول و نور نو زس دغه مال به د نور نو خدای خبر ده شي څنګه چلو وسو دغه ټول نور لاس بعد زخمیان څنګه جوړ پچش کیو ما خپل په موټرسایکل یو خور می و ډیر سره ونی وای خو دغه کلمه را وتلې بل روزړه می صبر نه کاوه ډیر دغه و ما چرتمن وندس ما توکل په خدای خپل چانس به وازم ټولم کلینیک ته یو ټولم کلینیک ته یو دا نو زخمیان ټول کلینیک دواری خطاو چا دای نس وکول څه په وک په دغه خو انتقال کو هلته سورلاس په کلینیک سو کولو ډاکټران خو جمعه ولا څنګه مې خبر ټول ډاکټران خدای ټول رال دي شخصي دواخانه شخصي ولم هذا ده تكون ولا خلق دي موري ليكو مخور تقريبا اليوم دلتا براتو اليوم دلتا الكم براتو دا ټول ګوره ویني دي ویني پټ کړل دا ټول یو ټپیان و شهیدانو دي د دې چې تقریبا د چاودنه وسته دي ورسته بیا انتقال کړل کلینیک انتقال دا ویني دا ټول د شهیدانو دي ټپیان ورته براتو دلتا براتو هزار براتو کله فاطم براتو دا هم خاوري دي دلته دي دا هم دا ټول ویني د ورسته بیا موږ ویني پټ کړل دې کله انتقال کلینیک ته موږ دا ویني پټ کړل دا زخمان ټول انتقال شوی دا کنه نه ټول انتقال شوی کدا شي هغه بس نو دا مروي الکانو راوړل دي شو دغه د باندې دا رخصه د سفرنده ته ولاړ دا رخصه ده دا د سوداګر رخصه ده دا ګوره دا ویلا خسته ده دا په ازون درانه چې څه ده دا شانه به دا بوټونه دي ګوره دا کښریان ماشومان دا شان راوړي هغه په خپل پور کوي خو دا مرمۍ سي دیوان مرمۍ ده زړه مرمۍ ده چې په پرونی پیښ کې چې دی بچي په شاوخوا کې دغه واقع په دې کې پیښ سول چې شپږ نفر په زخمیان او شهیدان 12 نفر کړل کوشنیان چې دغه عمر ټول یو د سکلو ټټ تر 4 کلو پورې د ماشومان عمر څوک زخمیان دي څوک شهیدان شوي دي نو دا پرون په دغه رخصه کې دا واقعیا چې پیښ شوی دی دغه رخصه دی غیر لامل د رخصه
نو که یو انسان د عقل په تقاضا باندې دغسې ژوند وکړي او ګناوې نه کړي او الله جل جلاله ته تسلیم شي ځای عذاب چې په زړکدن کې خدای دلته ورکوي په څه خاطر یې ورکوي په دې خاطر یې ورکوي چې ده له مور سره خبرې نه دي کړې ګوره خالي په خبرو الله دونه عذاب ورکوي بیا نبي علیه السلام یې مور راوغوښته چې دې ته حق ور بخشش که دا اولاد ځوانانو دا ځوانان چې دي دا ځوانان دي بل هېڅ کار نه کړي له دا مسجدانو کې دې سبقان شروع کړي چې خالي په دا دین خو پوه شي خو داسې انسانان شته چې دا لاس ته وایي زر تر زره دا سعادي دستي وولول اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله ده چې دا ګوته داسې ونیوه ګورئ دستي یې دا ژبه په کلمه د شهادت باندې چالانده شوه دا یې په څه شي چالانده شوه دا د مور حق ورته بخشش کړو نه دي لا راغلي که نه ملامده الکام ورته راغلي وه دا شان یې ځینې اخیستو بیا دوی داسې وویل چې د هلک سره یې ورنه مرمۍ وله دا د اوان مرمۍ وه دا سوداګر نه ځینې کوله سوداګر نه اخیستل سوداګر سره رخشې ته وخته یې رخشه یې حرکت کوله ده وکړي مرمۍ ورته راوسرول دا مرمۍ ورته یې ورته راغورځولې د رخچې لګېدلې وه مرمۍ پټاو شوه زه سپټاو کې ده هلته ولم دلته نه ولم هلته آزاد ولم سپټاو اوس مو ورته رامنډې کې راورسېدو دلته هغه ځای باندې دغه د کور ده ګوره په داسې عینک ټپیان و یا شهیدان شولو یو رخشوان په دغه کې ساحه کې رخشوان خپله و هغه روغ و ژوندی و دلته ګرځېدی په دې ساحه کې رخشوان څه وایي رخشوان خو نو د دې ساحې څخه ولاړی بیا موږ هم نه دی لیدلی کلینیک مې یار ولله له کلینیک خواته بیا رخشوان موږ نه دی لیدلی اوس چیرې ولسوالۍ کې لا پولیس اوس په لاس کې ده نور دې ساحه کې هغه سړی دی سړی نشته چې دغه معلومات دا مرمۍ راوړه لاتی مال دا مرمۍ زه نه کوم اتې ور کوچنۍ ته ورکړه کوچنۍ ور رخچې تر مال رخچې ور وسرول اتې کوچنۍ نورمانډه په دغه کې پټاو شو دا د رخچې والا دغه موږ راپورته کول ورو تر ښه وایي هلک ما ته راوړه هلک راوړه مال نه کوم غټ هلک غول وسره نور کوچنیانو راواخیست دا خبرې دغه وویل د رخچې والا دا کیسه د خدای ځکه کړې ده نه رخشه خرابه ده حتما هلکانو دغه سوې ده نو رخشنه ونه د دې سوداګر رخشه د شپه خپل کې خرڅول شان د کوشان ته په دغه وسپنو شان ورکول ده شان دا د مینونو رخشه نه ده نه دا ځای دا میداني شته دلته دا ګودر دغه کې دلته نه مینونه څوک سړی په دې تختو کې او نه دلته موجود دی او نه دا رخشه د مینونو ده ځکه چې دا د کلي منځ ده تاسو ولې درسي هغه ځای نه تاسو دغه په تاریخ دي د ماشومانو یو وخت یو خاص دلته شي راځي دي دا د بل د مینونو رخشه نه ده او که بیا چیرته وي نو کله بیا پاتېدلی د اوان مرمۍ چې راشي دغه چې هغه دلته غیر روغه پاتې شي هغه چاودنه وشوه دغه څه وشوه د اوان نو که هېڅ دا ټیر څه دغه دې په کته وارث دغه یو ټیرونه کړي دي دا ثابته پاتې ده كان هم ده الشيء اسمه دا د پمپ شي د ګوره دا ټایم دا د منات سوي ده دغه د بوشکې مشکې دي هغه شان په خپلو شان هلته پراته دي که دغه پنچر دغه نه لري برسیرم دا په زخمونو دا رخچه نه لري الله اکبر حکومت وايي پرون دلته ختم کې دا چاودنه شوې ختم يا ختم نو ختم دغه کلی کې ودرته هغه مو دغه کور کلی د ماجت دا جاي هغه ځان وای دغه یو زړه مرمۍ خلال سبير وغي بل خير دود رزق یوازې دغه پیښ اوس پکې ته غالک فلاش د مرمۍ ورته سره وړي دا هغه پوښتنه ده دغه لاس 12 نفر په شهادت ورسېدو او تعداد 12 نفر په زخمیان شو بیا پس لږ د خلک رالو اتې هغه موټران سره واچول یو جنډې یو کو بازار ته شهیدان دلته رالو خاکم او دغه پرون په مازګر کې موږ دلې راوړو دلته بیا ختمه وکړو د خخ کو پس لغه موږ لاړ کورو خپل رکشک چې نه وي یا رکشک شي نو